د پاکستان سپر لیګ PSL 2024 پلیئرز ډرافټینګ مکمل کېدو نه بعد د PSL ټولو ټیمونو خپل فائنل اینډ پول سکواډونه اعلان کړي دي. نو په دې ویډیو کې به د لاهور کلندر په سکواډ باندې نظر اچو چې د سکل PSL لپاره لاهور کلندر کم لوبغاړي اغستې دي او د لاهور کلندر ټیم څومره مضبوط دی. نو کمپلیټ معلومات ترلاسه په دې ویډیو کې در کوم. نو د لاهور کلندر مینوال دا ویډیو ضروری شیر کړئ او ویډیو راست تر اخره پورې ګورئ. نو راځي چې لاهور کلندر په سکواډ باندې نظر واچو. د لاهور کلندر په سکواډ کې به شامل وي لیفت آرم فاسټ بولر کیپټن شاهین شاه افریدی, رائٹ آرم فاسٹ بولر حارث رؤوف, رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین عبداللہ شفیق, آل راؤنڈر سکندر رضا, آل راؤنڈر ڈیوڈ ویزے اور رائٹ آرم فاسٹ بولر زمان خان. ورپسې د لاهور کلندر په سکواډ کې شامل دي رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین مرزا طاهر بیگ, آل راؤنڈر راشد خان او لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین فخر زمان. ورپسې شامل دي رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین ریسی ڈوسن. بیا د لاهور کلندر په سکواډ کې شامل وي رائٹ هینډډ بیټسمن صاحبزاده فرحان, د سوات سره تعلق لرونکي لیفت آرم فاسټ بولر محمد عمران جونیئر او لیفت هینډډ بیټسمن احسان بټي. ورپسې شامل دي رائٹ هینډډ بیټسمن ډیرن لورنس, لیفت آرم فاسټ بولر جهانداد خان, لیفت آرم سپینر بالر سید او ورپسې شامل دي رائٹ هینډډ بیټسمن شاهی هوپ. د لاهور کلندر د سکواډ په اخره کې شامل دي رائٹ هینډډ بیټسمن د دیر سره تعلق لري کامران غلام. نو دا به وي د PSL 2024 لپاره د لاهور کلندر پول اینډ فائنل سکواډ. نو په سکل PSL کې تاسو کوم یو ټیم سپورټ کوئ او د کوم لوبغاړي په سر یې سپورټ کوئ کمنټ ضروری وکړئ.